د کهانۍ شروعات د مایک او د جولیا نومي یو کپل نه کیږي کوم چې خپل کور ته روان وي خو لاره کې دواړه په خپلو کې خبرې کوي چې دې کې د جولیا نظر د ډرایوینګ نه واوړي نو اچانک د دې مخکې یو گاډی راشي جولیا یو خخ بریک ونیسي او خپل گاډی د سړک بل خوا واړوي خو د بل طرفه یو ټرک راشي او د دیو دا گاډی ووایي مایک خو د اکسیډنټ کې بچ شي خو د بدقسمتۍ نه د دې ښځه مړه شي دغه شانته کې یو کال تیر شي مایک په خپل کور کې د خپلې پیشو سره اوسي نو خبرونه کې خوستلی کېږي چې په دنیا کې یو خطرناک وایرس خور شوی دی او دا وایرس ډیر په تیزۍ سره په خورېدو دی خو د مایک د ټي وي طرف ته سوچ نه وي ولې چې دا اوس هم د خپلې ښځې په غم کې ډوب دی او بیا د ټي وي اواز بند کړي او کله چې د ټي وي نه د دې نظر واوړي نو دې کې خوستلی کېږي چې څنګه یو انسان نه ډیر په تیزۍ سره زومبیز جوړیږي خیر د دې نه بعد مایک یو مارکیټ ته لاړ شي او د کور دپاره سودا غستل غواړي خو د دې نظر چې په خلکو باندې ولګي نو ډیر حیران شي ولې چې خلک د ضرورت نه زیاته سودا اخلي او دا دکان ډیر په تیزۍ سره په خالي کېدو دی مایک چې کله کور ته راشي نو په خبرونو کې خوستلی کېږي چې وایرس ډیر په تیزۍ سره په خورېدو دی نو مایک ته پته ولګي چې یو ډیر خطرناک وایرس په پوره دنیا کې په خورېدو دی د شپې نه چې کله د خپلې خور بیلن سره په ویډیو کال باندې خبرې وکړي نو بیلن ورته وایي چې زما خاوند یو سرکاري نوکر دی د دې وجې نه حکومت زموږ خاندان یو محفوظې جزیرې ته وړي او ته هم زموږ سره لاړ شه نو مایک د خپلې خور خبره ومني په سباله باندې مایک د خپلې خور بیلن طرف ته روان شي او لاره کې دا ګوري چې د دې ټول ګاونډیان د خپلو کورونو نه په وتلو دي مایک د ځان سره پیشو هم راغستې وي په لاره کې مایک ریډیو واوري نو دې نه ورته پته ولګي چې دا وایرس د زومبیزو وایرس دی او کوم انسان ته چې ولګي نو هغه نه یو زومبیز جوړ شي او په چیچله سره نورو انسانانو ته لګي خیر مایک چې کله ایرپورټ ته ورسي نو دې ته پته ولګي چې ایرپورټ باندې ډیره ګڼه ده او په دې ټیم کې په یو سکرین باندې خوستلی کېږي چې د ایرپورټ ټول جازونه کینسل شو د ټولو خلکو په موبایلو باندې الرټ میسج راشي په دې باندې په خلکو کې یو غوبل جوړ شي خو مایک ته د خپلې خور فون راشي او ورته وایي چې ځان په خپل کور کې بند کا د کور نه بهر ونه وځي ټول خلک په منډه باندې د ایرپورټ نه وځي او خپلو کورونو طرف ته روان شي خو په سړکونو باندې ګاډي دومره سیوایي چې یو ډیر غټ ټریفک جوړ شوی وي مایک ته د ریډیو نه پته ولګي چې د ملک حالات ډیر په تیزۍ سره په خرابېدو دي او خپل ځانونه په کورونو کې بند وساتئ د ډیر انتظار نه پس چې دا ټریفک ختم نشي نو مایک خپله پیشو راواخلي او پیدل خپل کور ته روان شي دغه شانته کې ټوله ورځ مزل وکړي او د شپې نه خپل کور ته ورسي خو چې دلته وګوري نو پولیس والا د دیو گاوند کې یو کور ګیر کلی دی او دې ته د پلسټک یو سورنګ جوړ کلی دی د دې کور نه ډیر عجیبه اوازونه راخیږي او لږ ټیم پس یو دوه پولیس والا یو کس د دې کور نه راوباسي کم نه چې یو زومبیز جوړ شوی دی د دې نه بعد مایک کور ته راشي او ډیر زیات غبراو شوی وي په سباله ورته د خپلې خور بیلن فون راشي او ورته وایي چې په هر حال کې خپل ځان په کور کې وساته او د کور نه د وتلو کوشش ونه کړي ولې چې وایرس په ټول ملک کې خور شوی دی لږ ټیم پس په خبرونو کې خوستلی کېږي چې په ټول ملک کې د آمد و رفت لارې بندې شوي یعنی یو ښار نه بل ښار ته څوک نشي تللی وایرس مکمل د کنټرول نه بهر دی خلک د خپلو کورونو نه د زومبیزو ویډیوګانې جوړوي او سوشل میډیا باندې پوسټ کوي ځینې خلک د زومبیزو نه د بچ کېدلو دپاره طریقې ښیي چې خپل ځان به د زومبیزو نه څنګه په یو پنجره کې بچ کوي خیر په سباله باندې مایک مارکیټ ته لاړ شي خو چې وګوري نو دلته کې خوراک ختم شوی وي دې ته یو روټۍ میلاو شي خو دې ټیم کې یو بوډا سړی په دې باندې حمله وکړي او د لاس نه ورله روټۍ وتښتئ مایک چې دا حالات وویني نو ډیر زیات غبراو شي او د مارکیټ کې چې کوم د ضرورت څیزونه پاتې شوي نو دا راواخلي او خپل بیگ کې کیږدي او بیا چې څنګه مارکیټ نه بهر وځي نو دې ټیم کې یو زخمی پولیس والا رامنډه وي او ځان په یو سټور کې بند کړي او دا دروازه په هتکړۍ باندې بنده کړي مایک چې بل خوا وګوري نو خلک په منډو وي دې کې یو زومبیز په یو پولیس والا باندې حمله وکړي او په دې باندې چکونه ولګوي نو مایک په منډه باندې یو پوچه راواخلي خو دې ټیم کې دا زومبیز راپاسي او د مایک طرف ته رامنډه کړي څنګه چې په مایک باندې حمله کوي نو هغه زخمی پولیس والا پې ډز وکړي ویولي مایک ډیر زیات غبراو شي دې خوا په سټور کې چې کوم پولیس والا وي نو د دې نه هم یو زومبیز جوړ شي دا د سټور د شیشې د ماتولو کوشش کوي مایک د زخمی پولیس والا طرف ته روان شي خو دا پولیس والا یې دمکاو کړي او ورته وایي چې زما خواله مه راځه ولې چې زه زخمی شوی یم او لږ ټیم کې به ما نه هم یو زومبیز جوړ شي نو مایک ډیر غبراو شي او خپل بیک راواخلي او دلته نه وتښتي مایک چې کله کور ته راشي نو د ملک پریزیډنټ په خبرونو
خبرونو کې وایي چې په ټول ملک کې لاک ډاون لګېدلی دی او کو چا د قانون خلاف ورزي وکړه نو هغه به مجرمي. خیر په سباله باندې مایک د خپل پروټیکشن دپاره په دیوالونو باندې وسپنې ولګوي چې زومبیز په دیوالونو باندې د دې کور ته رادننه نشي. دغه شانته کې په کور کې ورځ تیره شي او کله چې شپه شي نو پولیس والا د خلکو د ریسکیو کېدو دپاره راغلی وي خو مایک د کور ټول لیټونه بند کړي او کور کې یو سیټ ټغلی شي. پولیس والا چې کله د مایک کور ته راشي نو دروازه وټکوي خو مایک ورلسه جواب ورنکړي دا د پولیسو ستلل نه غواړي نو پولیس واپس دلته نه لاړ شي. دغه شانته کې د مایک 15 ورځې په کور کې وشي او دې سره چې کم د خوراک سیزونه وي دا هم ختم شي او د موبایل د سیګنل د کټ کېدو په وجه باندې د خپل خور سره هم رابطه نشي کولی. بیا د ځان د حفاظت دپاره ساوزار راواخلي او ډېرې کپړې ولګوي خو چېرته زومبیز په دې باندې حمله وکړي نو چې د هغو غاښونه دې ته ونه رسي او بیا د کور نه بهر د راشن په تلاش کې وځي. دغه شانته کې مایک څو کورونه وګوري خو یو کې هم دې ته خوراک میلاو نشي. اخر کار مایک یو داسې کور ته ورسي چېرته کې چې د لارا نومې یو ښځه وي. لارا ورته وایي چې زما سره هم د خوراک څه نشته خو ماته د هغه کورونو په باره کې پته ده چېرته کې چې د خوراک څښاک څیزونه میلاوېدی شي ولې چې زمونږ ګاونډ کې څه داسې کورونه دي چې د لاکډاون نه مخکې ډېر راشن جمع کلی و او اوس خپلو کورونو کې نشته. مایک چې دغه کورونه وګوري نو دې ته څه خوراک میلاو شي او یو کور کې دې ته یو بایک هم میلاو شي. د بایک په ذریعه باندې مایک ډېر کورونه وګوري او دغه شانته کې دا ډېر راشن جمع کړي. بیا لاره ته یو ډیوایس ورکړي او ورته وایي چې د دې په ذریعه باندې به دواړه رابطه ساتو. د دې نه بعد مایک یو کور ته ورسي دا هغه کور وي کوم نه چې پولیس والاو یو زومبیز ریسکیو کلی و نو دننه ورشي دې کې هم راشن ختم شوی وي او بیا چې یو ټینکی کې وګوري نو ټول میان مړه شوي وي. په دې ټیم کې مایک ته احساس وشي چې د دې شاته زومبیز راغلی دی او بغیر د ټایم ضایع کولو په دې باندې ډز وکړي خو دا زومبیز نه وي بلکې یو عام انسان وي خو ډېر زیات ګبراو شي او دلته نه وتښتي. دلته کې مایک یو المارۍ راکولاو کړي نو دې کې ورته ډېر راشن میلاو شي. یو شپه چې مایک په خپل کور کې وده شي نو څه ټیم پس دا د لارا په فون باندې راویښ شي. لارا ورته وایي چې ریډیو آن کا. مایک چې ریډیو آن کړي نو دې کې ویلی کېږي چې حکومت د باقي خلکو دپاره یو سیف زون جوړ کلی دی او یو خاص ځای ورته وښیي چې روغ خلک دلته ځان راورسوي. د لارا خو په دې خبرو باندې یقین نه وي خو مایک ورته وایي چې زمونږ سره هسې هم راشن ختمېدو والا دی او ماته دغه لوکیشن معلوم دی مونږ له دلته تلل پکار دي. لارا ورته وایي چې زه به په تا باندې یو بوج شم خو مایک یې په څه ناسه طریقه باندې رضا کړي او ورته وایي چې زه به ستا پوره خیال ساتم. خیر په سباله باندې ورته مایک پون وکړي نو لارا پون اوچت نه کړي. په دې باندې مایک ګبراو شي او په منډه باندې د لارا کور ته لاړ شي او دلته چې وګوري نو ډېر زیات خفه شي ولې چې لارا خودکشي کړې وي او دې دپاره یو خط پریښی وي. دې کې ورته لیکلي چې زمونږ دا یو څو ورځې ډېرې په خوشحالۍ تېرې شوې او زه په تا باندې بوج کېدی نه شوم ته د خپل ځان خیال ساته. مایک ډېر پریشانه شي او دلته نه روان شي خو لاره کې اچانک یو زومبیز په دې باندې حمله وکړي. په دې باندې د مایک نه اسلحه وغورځېږي نو مایک ورله یو لته ورکړي او د ځان نه لرې وغورځوي. بیا په منډه باندې یو ګاډي ته وخیږي خو زومبیز یې خپه ونیسي او لاندې یې راوغورځوي. بیا ورله په لاس باندې یو چک ولګوي خو د خوشقسمتۍ خبره دا وي چې مایک ډېرې کپړې لګولي د کم په وجه باندې چې د زومبیز غاښونه د دې جسم ته ونه رسي. بیا ورله سر د ګاډي د دروازې نه ووهي او بیا په منډه باندې خپله وسله راواخلي. څنګه چې زومبیز په دې باندې حمله کوي نو د حملې نه مخکې مایک ولي. د دې نه بعد مایک کور ته لاړ شي او بیا خپلې خور ته یو میسج وکړي چې زه دلته نور انتظار نشم کولی خو د دې موبایل باندې اوس هم نیټورک نه وي. بیا څه ضروري اوزار راواخلي او د خپلې پیشو سره په بایک باندې بهر وځي. د څه مزل نه پس لاره بنده وي نو مایک د ځنګل په لاره باندې روان شي خو په ځنګل کې حالات نور هم خراب وي. د بایک په आवाज باندې زومبیز را بیدار شي او په دې پسې شاته ولګي خو مایک چون کې په بایک وي نو د زومبیزو نه تیز رواني او لږ ټیم پس یو کیمپ ته ورسي او دلته کې بالکل خاموشي وي. د مایک دا خیال وي چې دلته کې به زومبیز نه وي او د کیمپ طرف ته روان شي خو دې ټیم کې ډیر زومبیز په دې باندې حمله وکړي خو مایک دې په څه ناسه طریقه باندې وځي او لږ مخکې چې لاړ شي نو ډیر زومبیز په لاره کې پراته وي.
د مایک نظر چې په دې زومبیزو باندې ولګي نو یو خخ بریک ونیسي د کم په وجه باندې چې بایک واوړي او د دې پیشو لري وغورځيږي. دې پسې چون کې شاته زومبیز را روان وي نو مایک په منډه باندې خپل بایک ته وخیږي او د دې د چالو کولو کوشش کوي خو د دې بایک خراب شوی وي. د مایک سره دومره ټیم نه نو دا پیدل منډه شروع کی او دې پسې شاته زومبیز ورمنډه وي خو مایک په سناسه طریقه باندې بندرګاه ته ورسي او ځان پسې یو گیټ بند کی خو زومبیز دومره پاسانه باندې څوک نه پریدي. دا ټول په دې شیشه باندې حمله وکي او په لک ټیم کې دا شیشه ماته کی نو زومبیز دنه را روان شي خو مایک په منډه باندې یو مضبوط گیټ ته ورسي او بیا دا په ځان پسې بند کی. د زومبیزو مخ کې لار نه وي. مایک چې د کشتو ته وګوري نو دلته کې یو کشتۍ هم نه وي. د ډېرې کتلې نه پس دې ته یو وړه شان کشتۍ میلاو شي نو دا د کشتۍ ته وخیږي او دلته نه روان شي او هغه طرف ته روان شي کوم چې ریډیو کې دیو ته خوستلی شوی دی. دغه شانته کې ټوله ورځ مزل وکي خو د شپې نه د دې دا کشتۍ خرابه شي. څنګه چې مایک دا چک کی نو ورته پته ولګي چې د دې انجن کې یو لاش پساو شوی و خو دې ټیم کې یو تیز رڼا د دې طرف ته را روانه وي. نو مایک ورته اشاره وکي دا غټه کشتۍ چې ورته رانږدې شي نو دې کې څه کسان موجود وي. دیو د مایک د مدد دپاره تیار شي او خپلې کشتۍ ته یې راواړی. د ټولو نه مخکې مایک له خوراک ورکي. دلته کې د مایک په خبرو باندې صرف یو کس پوهیږي د کم نوم چې ویکټر دی او بیا مایک ته یو کمره ورکي خو د شپې نه داسې اوازونه واوري. نو کله چې په کړکۍ کې وګوري نو یو وړه شان کشتۍ باندې خلک د مدد دپاره چغې وایي. مایک چې کله د ویکټر نه تپوس وکي نو دا ورته دروغ وایي. ورته وایي چې پرون څوک نه دي راغلي او بیا دلته نه لاړ شي. مایک چې کله لاندې وګوري نو د دې نظر په هغه وړه شان کشتۍ باندې ولګي کومه کې چې پرون څه کسان راغلي وو او د دیو سره د هغو خلکو سامان هم وي. نو مایک د ویکټر نه تپوس وکي. ویکټر ورته ټوله قصه وکي. ورته وایي چې دیو دا خلک نیسي او بیا یې قید کوي. مایک ته چې پته ولګي چې ویکټر یو پایلټ دی د کم په ذریعه باندې چې مونږ بچ کېدی شو دیو دواړه یو پلین جوړ کی. د ماښام نه مایک ګوري چې د جهاز خواته ډېرې وړې وړې کشتۍ موجود دي کومې چې د خلکو نه په زور اخیستې شوي دي. نو دا خپل سامان راواخلي. بیا ورته د جهاز کې دننه یو دوه کسان میلاو شي د کومو لاس چې تړلي شوي دي. مایک ورشي او د یو کس لاس آزاد کی خو څنګه چې دا کس پاسي نو سکیورټي والا پې ډزې وکړي ویولي. نو دې ټیم کې ویکټر دلته کې راشي دا د سکیورټي والا باندې حمله وکړي او د رسۍ په ذریعه باندې د دې نه ساه وباسي. بیا ویکټر مایک ته وایي چې موږ له زر تر زره دلته نه وتل پکار دي. نو د دیو سره هغه بل کس هم ملګری شي او درې واړه په یو کشتۍ کې دلته نه وتښتي. خو دیو چې څنګه وځي نو ګارډ ته پته ولګي او په دیو باندې د شاته نه ډزې شروع کړي په کم سره چې هغه دریم کس ولګي. مایک کشتۍ له سپیډ ورکلی وي. ویکټر الټه په دې کسانو باندې ډزې کوي خو دې کې ویکټر هم په یو ډز باندې ولګي. خیر څه ټیم پس چې کله دیو کنارې ته ورسي نو مایک ویکټر د ځان سره روان کی. دلته کې ډیر ګاډي ولاړ وي خو دا ټول ګاډي تاله وي. دې کې د مایک نظر په یو ګاډي باندې ولګي د کم سیټ چې کولاو دی خو څنګه چې نږدې ورشي نو دې کې دننه یو زومبیز وي. مایک په دې باندې ډز وکړي او مړی کی. بیا دا دواړه سره د پیشو دې ګاډي کې کینی او د هسپتال طرف ته روان شي. مایک د هغه هسپتال طرف ته روان وي چرته کې چې د دې علاج شوی دی ولې چې دلته کې مایک یو هلیکاپټر لیدلی و او لږ ټیم پس چې دیو هسپتال ته ورسي نو مایک ګوري چې دلته کې هلیکاپټر نشته او یو زومبیز د دیو په ګاډي باندې حمله وکړي. مایک د خپل ډرایوینګ سکیل په ذریعه باندې دا زومبیز د ګاډي نه وغورځوي او بیا د ویکټر ټوپک راواخلي او ویولي خو د ډزو د اواز په وجه باندې نور زومبیز هم را خبر شي. نو مایک په دې ټولو باندې ډزې شروع کړي. د دې نه بعد دواړه د هسپتال ته دننه شي. مایک د ویکټر د علاج دپاره سامانونه ګوري چې دې کې د پیله منزل نه اوازونه راشي. نو مایک غلی شانته کې بره ورشي او دلته کې د دې نظر په یو زومبیز باندې ولګي. نو مایک ته منډه شروع کړي خو دې ټیم کې د یو بل زومبیز نظر په دې باندې ولګي او څنګه چې په مایک باندې حمله کوي نو دا یې ولي او مړی کړي خو په ډز باندې نور زومبیز را خبر شي او په دې پسې شاته ولګي. مایک ته په منډه باندې یو کمرې ته دننه شي او په ځان پسې دروازه بنده کړي. خو دې کمره کې چې مایک وګوري نو دلته کې یو ایمرجنسي دروازه وي. د لوسی نومي نرس دا دروازه کولاو کړي. نو مایک دننه ورشي نو لوسی واپس دروازه بنده کړي. لوسی لاندې یو کمرې ته بوزي چرته کې چې ویکټر او د دې پیشو موجود وي. خو دې ټیم کې د سیل نومي یوه ښځه راشي
د دې سره 3 ماشومان وي. د سیلي نظر چې په ویکټر باندې ولګي نو ډیره زیاته غبراو شي ولې چې دا زخمی دی، خو مایک ورته وایي چې دا انفیکټډ نه دی بلکې په ګولۍ باندې زخمی شوی دی. نو سیلی او لوسی د ویکټر اپریشن وکړي. مایک چې د لوسی نه د هلیکاپټر په باره کې تپوس وکړي نو لوسی ورته وایي چې هلیکاپټر اوس هم دلته کې موجود دی، خو هغه یو داسې ځای کې دی چېرته نه چې زومبیز تاو شوي دي، د شپې نه دا ټول روټۍ وخوري. خو مایک ته د خپلې ښځې یادونه راځي ولې چې هغه دې هسپتال کې مړه شوې ده. دا هغه کمرې ته ورشي چېرته کې چې جولیا مړه شوې ده او ډیر زیات خفه وي. خیر په سباله باندې مایک چت ته وخیږي او د دې هلیکاپټر طرف ته وګوري، خو دې ټیم کې بهر څه ډزې وشي. مایک چې وګوري نو څه کسانو سره ټوپکې ورسوي او زومبیز وجني او هلیکاپټر طرف ته روان وي. نو مایک په منډه باندې لاندې لاړ شي او ټولو ته دا خبره وکړي. نو دا ټول هلیکاپټر ته د رسیدلو مشوره وکړي. دیو د تاخانې په لاره باندې روان شي. تاخانه کې ډیر ملي او لوګي وي. نو دیو خپلې پوزې پټې کړي او بیا چې یو دروازې ته ورسي نو دا دروازه بنده وي. لوسی په تبرګي باندې کولاو کی، خو دې کې یو زومبیز دننه راشي او ډایرکټ په سیلی باندې حمله وکړي او چک په ولګي. مایک دا زومبیز ونیسي او لوسی په تبرګي باندې غوزار وکړي او مړی کی. سیلی ته پته ولګي چې د زومبیزو په چچله باندې به اوس د دین هم یو زومبیز جوړیږي. نو دا دې ټولو ته وایي چې زه به دلته پاتې شم، تاسو مخکې ځئ. د دې نه بعد دا ټول ډیر په خاموشۍ سره مخکې روان وي. په دې کې د یو زومبیز نظر په دیو باندې ولګي او کله چې د دیو طرف ته روان شي نو یو الماری راوغورځي. په شور باندې د ټولو زومبیزو نظر د دیو طرف ته شي. مایک په منډه باندې یو الماری کې ځان بند کړي او نور کسان یو کمره کې بند شي. ډیر زومبیز په الماری باندې حمله وکړي. د مایک دا خیال وي چې دا د دې اخیری ټیم دی، خو د دې قسمت دومره ښه وي چې دلته کې هغه نور کسان راشي او دیو دې زومبیزو باندې پایرینګ شروع کړي، ټول زومبیز ختم کړي او بیا دلته نه واپس لاړ شي. دیو په څه ناڅه طریقه باندې د هلیکاپټر ته نږدې شي، خو بهر چې دیو وګوري نو ډیر زومبیز موجود وي. مایک چونکې د سوشل میډیا نه یو طریقه یاده کړې وي نو دا څه پنجرې جوړې کړي او ټول په یو سرکل کې روان شي. دیو چې څنګه بهر وځي نو ټول زومبیز په حمله وکړي. لوسی او مایک د دیو د لرې کولو کوشش کوي او ویکټر دا پنجره مخکې روانه کړې وي. دیو په مزه مخکې روان وي او ډیر په مشکله باندې گیټ ته ورسي. دا ټول چې کله د گیټ نه دننه شي نو لوسی او مایک د گیټ ته ودرېږي چې زومبیز دننه را نشي او ویکټر سره د ماشومانو د هلیکاپټر طرف ته منډه کړي. مایک ډیر په مشکله باندې دا گیټ وتړي او د هلیکاپټر طرف ته منډه کړي. ویکټر د هلیکاپټر د چالو کولو کوشش کوي خو د هلیکاپټر چالو کیږي نه. په اصل کې د دې نه یو تار ختلی وي. مایک د هلیکاپټر نه بهر راکوشي او د زومبیزو سره مقابله شروع کړي. د ویکټر نظر چې په پلک باندې ولګي نو دا پیټ کړي او د هلیکاپټر چالو شي. د هلیکاپټر اواز چې هغه نور کسان واوري نو د دیو طرف ته رامنډه کړي. دیو دا گیټ کولاو کړي او د زومبیزو باندې پایرینګ کوي. د دې خلکو مشر ویکټر ته وایي چې د هلیکاپټر مونږ ته پرېږده، ګنې مونږ به تاسو مړه کړو. ویکټر مایک ته یو اشاره وکړي نو مایک یو بل گیټ مات کړي د کم په وجه باندې چې نور زومبیز هم دلته کې رادننه شي او د خلکو باندې حمله وکړي. څه زومبیز د هلیکاپټر خواته لاړ شي خو ویکټر هلیکاپټر چالو کې اوچتې کړي. مایک په تبرګي باندې ډیر زومبیز مړه کړي. لوسی لاندې سیړۍ راغوزار کړي نو مایک د دې په ذریعه باندې بره وخیږي. دا ټول ډیر په مشکله باندې بچ شي او لږ ټیم پس دیو یو محفوظ ځای ته ورسي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.